بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وګمینوالو اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. ما ته په عمر کې ډېرې خوشحالیانې میلاو شوي دي، خو نن چې زه څومره خوشحاله یم د دې خوشحالۍ اندازه ما سره په الفاظو کې نشته. دا خوشحالیانې خو په ډېرو قسمونو باندې دي، خو زه به پکې صرف دا ووایم چې مثال په توګه باندې یو ماشوم اوبه راغستی، اوبه یې وړي او څوک خوږلن او خوږمن خلک ورته لاس کې او ماشوم د اوبو نه راوباسي او ماشوم ډېر زیات خوشحاله شي او دغه پلار، دغه رور، دغه په درد غمجن دغه ماشوم د خپلې سینې سره جفت ونیسي، نو دا یې ماشوم به څومره د خوشحالۍ انتها وي. زه یو څو ورځې مخکې کوم ځای کې چې نن ناست یم دلته راغلی وم، دلته هم دغه شان یو ماشومه اوبو راغستې وه. د هغې د مرض نه تاسو خبره یې د کینسر په مرض باندې اموخته وه. ما چې د هغې جړا ته دلته هغه دردونه ما وکته، نو ما ته هم داسې ښکارېده چې دا ماشومه اوبو راغستې ده. بیا د لټون بنیر د سیوري د لاندې موږ یو اواز پورته کړو تاسو ټولو مینوالو ته، دردمندو ته. تاسو ټولو د هغې ماشومې هغه درد خپل درد وګڼلو. هغه ماشومه چې اوبه وړله او چغې وغلې چې ما ته لاس راکوي، ما د دې اوبو د وړلو نه بچ کړئ، ما د تباهۍ نه بچ کړئ. تاسو ټولو مینوالو هغوی ته لاس کړه، هغه ماشوم هم د اوبو نه را بچ کړه او واپس هم د اوبو نه راوښکله. نن دا ماشوم له ما سره د ناسته ده. ډېر تفصیل کې به نه ځم، مختصر خبرې به کومه. زه اقبال محسن د خپل طرف نه ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ما سره الفاظ نشته چې تاسو په لټون بنیر دونه اعتماد کوئ. موږ اواز پورته کړو د دې ماشومې دپاره چې دا د کینسر مریضه ده، دغه پلار یې بېوسه لاچاره و. دغه پیسې تاسو راولېږلې ما سره په لاس کې دي. دې نه مخکې ورته هم پیسې میلاو شوي، وروسته به مې انشاءالله ورته د دې ماشومې د علاج دپاره پیسې میلاویږي. دا 2.5 لک روپۍ دي لږ بګ د ملیشیا نه نیازغر صاحب، بختیار رحمان صاحب، داسې د امریکې نه یو ملګري 50,000، دغه شان د ضلع بنیر نور ملګرو، د تورو خلکو خصوصا. زه حیران یم چې زه څه الفاظ تاسو لپاره استعمال کوم. زما د لوی الله په ذات قسمي، زه که ستاسو پردن ځان نخپو ته لاس کوم که نه، زه به ستاسو شکریه ادا نه کوم. خو ستاسو دا یو روپۍ، ستاسو دا یو ټکه دی، الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زه به یو وضاحت بلم کوم چې اکثر ملګري وایي چېرې اقبال محسنه ته په دې ویډیو کې دا پیسې یا مشو کوه یا د خلکو لکه مطلب نومونه ما اخلي یا څه. زه یو خصوصي او په یو ډېر ضروري مهمه خبره چې دا زه ګڼم په دې حواله زه یو خصوصي خبره کومه. خبره که لږ اوږدېږي بخښنه به غواړم. یو خو دا زکه شو کوم دا پیسې ستاسو مننه کوم، ستاسو د رایې چې یاره دې کې لکه لږ مسله راځي، مطلب دا دی چې دا ثواب هم نه کېږي. بیا تاسو خپل یو رایې مال راکوئ، زه منم. خو ما د عالمانو نه تپوس کړی چې صدقه په مخامخ هم کوی شي او پټ هم کوی شي. زه دا هم وایم چې په دې کې دا 100% دي، نو په 100% کې زه صرف 10% لږه شو ځکه کومه چې یو چې چا پیسې را لېږلي هغه سټسفاید شي چې ما پیسې میلاو شوي. بل نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده، نو دا خبر تاسو ته د سوشل میډیا په ذریعه باندې درغلی دی. نو زه د سوشل میډیا د لارې هم دا کوشش کوم چې زه د خلکو لټون وکړم، کوم چې لاچاره بېوسه دي، خدای خلکو هم لټون وکړم څوک چې د دې بېوسو سره مدد کوي. ما ته دغه خلک بالکل نه وایي چې زموږ نوم واخله، بالکل ما ته ټولو ویلي چې زموږ نومونه به نه اخلئ. خو دا زه ګڼم چې لټون بنیر دا هڅه کوي چې دا خلک هم زه معرفي کړم. بل درېیمه خبره دا ده چې الله پاک ډېر غفور رحیم کریم بادشاه دی. په دې خبرو نه خفه کېږي چې اقبال محسن دا پیسې شو کړي، ما له هغه کس په پټه باندې راکوي، هغه ما ته وایي زما نوم ما اخله. دا خو زه ځکه دلته واخلم د یو څو ملګرو نومونه یا هغه پیسې زه شو کومه چې ما ته هم دا مسلې نه جوړېږي چېرې پیسې څه شو یا څه داسې څه مسله ده اوسه پورې په لټون بنیاد نه ده راغلې، نه پې چېرته داغ لګېدلی. شکر الحمدلله ستاسو دواګانې دي. پیسه به د قیامت په ورځ به د پیسې ذمهوار یم. خو زه ځکه چې کوم دی د هغې ویډیو بعضې وکړمه چې د هغې کس هم ذهن مطمئن شي چې پیسې ورسېدي او نور خلک چې دا ویډیو ګوري نو هغې هم پوه شي چې او یاره
د ماشومې ته دغه بیمار ته دغه علاج ته د پیسو ضرورت دی چې موږ سره لږ کومک وکړو. خبره ډېره اوږدېږي خو په نیتونو باندې الله پاک عالم دی. دا ویډیو چې د 10 کسانو په ځای 15 کسانو موږ ګوري نو لوی عبرت اخلي. او هغه ویډیو چې زه لکه مطلب شو نه کم یا سن هغه بیا مانم په میسنجر کې تاسو کوي چیرې داغي سو شو نه هم دا یو جواب شي. ډېر خبرې نوري هم دي خو تاسو ډېر مننه کوم. زه به بخښنه غواړم زمون نیت الله پاک ته معلوم دی. یو ځل بیا مننه کوم شکریا ادا کوم. دا هم د ملیشیا نه د امریکا نه د ضلع بونیر او د مردان نه یو ځای بل ځای نه دا پیسې راغلي. ما څنګه مخکې ویلو دا پیسې زه جناب محترم حبیب الرحمن صاحب تاسو چې دې ماشومې مطلب پلار دی او بیا د حبیب الرحمن صاحب پلار هم ناسې د هغوی په مخ کې دا پیسې د دې حواله کوم. او زاهد صاحب را سره هم ناسې دا د میازغر صاحب روړ دی. نو ستاسو اجازت دی دا پیسې تاسو واخلئ. السلام علیکم. زما دوا سلام په ځان منظور کړئ او ډېر ډېر شکریا ادا کوم چې زما د رونو زما سره امداد وکړو. ما ته د خلکو بڑا داسې څه نه لکل نه دا کېږي چې زما د بچي غم دیو په خپل سر واغستو لکه دا ډېر دا لږو پیسو کار نه و که نه نو دی باندې ډېر خوشحاله شوم. دا 2.5 لک روپۍ ما ته راورسېدي. نو یو بل ملګري هم اوس ټلیفون کړی دی هغه هم وی چې زه به ځان را رسامه انشاءالله تعالی. او زما د طرفه ډېر دوا سلام په ځان منظور کړئ. دې مینوالو ته یو ځل بیا نور هم دوا وکړه. دې مینوالو سره ډېر زیات کومک کړی. یو روپۍ هم د چا نه سیوا کېږي لکه ډېر زیات لکه دوا خو لکه مور پسې 2 نمبر دوا زه ته ټولو ته کامه لکه ټول مسلمانانو ته چې زما سره چې ما ته چې کوم رنګونه راغلي لکه زما په خپله زه جټ یم لمبر نه پېژنم لیکن داسې ومه چې روز ماښام به مې رور ته ووایي چې رورې لکه هر یو سړي ما سره دا غم اغستی دی لکه او دې علاج اوس روان دی او اوس د دې علاج روان دی او انشاءالله د دوی په دواګانو دوی ته ما هر یو ته چې څوک دا کوي نو پیسو نه مخکې زه هم دوا ورته کوئ. بله خوږو مینوالو دا وایم چې دا پیسې خو به یې د څه علاجه پورې وشي خو دا سلسله به نه ودرو ځکه چې دا ویډیو موږ صرف په دې غرض باندې وکړه چې ستاسو پیسې رارسي او رارسېدلي دي. څه د ویډیو نو مخکې هم راغلي دي څه به وروسته هم راځي نو دا سلسله به جاري ساتو انشاءالله. که 10 روپۍ که 20 روپۍ او که د نه زیاتې وي که کمې وي خو د دوی سره به دغه کومک کوو انشاءالله. خوږو مینوالو زما سره د حبیب الرحمن یعنی مطلب د نازیې بابا خوږو مینوالو ما سره د حبیب الرحمن پلار یعنی نازیې بابا هم را سره ناست دی. دین یو څو خبرې کوي. بابا څه به وایې د خلکو مدد وکړو د ده سره او نور به هم کوي انشاءالله. څه وایې غواړې؟ دوی موږ سره چې چا مدد کړی د خدای د ورسره مدد وکړي. امین. او موږ ورته دوا کوو زموږ نور سره غریب سجاره پیسو چار زموږ ویل موږ به ولې دا دغه کوو موږ ورته دوا کوو نور موږ بس الله پاک دې ورله قدم قدم باندې کامیابیانې ورکړي. یو روپۍ نه چا نه سیوا کېږي نه او بابا ډېرې دواګانې به ورته کوئ. بالکل به دوا کوو. جی خوږو مینوالو نازیه کومه چې دغه مرض نوم زه نشم اخیستی خو بس مجبوري مې ده کوم چې په کینسر باندې بیماره ده هغه هم زه ورته دواګانې کړم. راځئ چې په خپله تاسې څه خبرې واورو. نازیې اوس څنګه یې ښایي علاج خو دې روان دی که نه نو خپل وروڼو ته ماماګان دي وروڼه دي پکې دي هغوی ته دواګانې کوې که نه؟ زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زما د مرض لپاره پیسې راولېږلي. تاسو ته به په ارمانده کې دعا کوم. تاسو ډېره ډېره ما ته هم دوا کوئ. تاسو ډېره ډېره مننه. تاسو ما ته پکې هم دوا کوئ. زه به هم تاسو ته په ارمانده کې دعا کوم چې تاسو زموږ د مرض لپاره پیسې راولېږله. خپل بچي ادم پرېښودله زما د علاج دپاره هم پیسې راولېږلې. ستاسو ډېره ډېره مننه. ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو مې پیسې راولېږلې هغه ټولې موږ ته میلاو شي. جی خوږو مینوالو ستاسو پیسې حبیب الرحمن صاحب ته ورسېدې نازیې د علاج دپاره. الله پاک ته وکړي چې دلم الله پاک همت ورکړي چې خپل محنت مزدوري جاري ساتي او الله پاک ته وکړي چې د نازیې علاج په دې پیسو باندې وشي. نور مینوالو دې نه مخکې هم رالیږلي او نورې به هم رالیږي انشاءالله. دا به جاري ساتو دا کومک. د پلار د یوې خبرې نه ډېر زیات خوشحاله شوم. هغه وایي چې دا خبره یې ما ته د ویډیو نه مخکې وکړه چې یاره زه دې پیسو ته نه یم ناست زه به خپل محنت مزدوري کوم. نو دا ډېره زیاته لویه خبره ده او دا دردونه انځورول غواړي. خوږو مینوالو نازیې رانه اوبه وړې وه خو ستاسو دا یې کومک او ستاسو ته یې ملاتړ هغه چې دی نو
موږ لاسونه کړل نازیې ته هغه موږ د اوبو نه راوښکله خو دغه نازیه چې په نورو کورونو کې هم داسې بیماران شته چې د هغو هم خیال وساتو هغه هم خپلو سینو پورې راونیسو خبره ډېره سیوا کولی نه شم خو درد انځورول غواړي هلته د هر چا چې وي درد انځورول غواړي وګو مینوالو کوشش وکړو په قدم قدم باندې چې د خپل مال خپل جان او په خپلو پیسو کې د لاچار او بېوسه خلکو مدد وکړو کوم دوا به غواړو حبیب الرحمن نازیې د ټولو مینوالو ته دوا وکړو یا الله چا چې د پیسې رالیږلي ټوله په قدم قدم په سا باندې د دې اجر ورکړي یا الله مونږ د غمونو نه مونږ د آفتونو نه مونږ د مصیبتونو نه په امان کې یا الله هیڅ یو لاچاره لاوارثه یتیم یسیر مجبورو والا چرته هم چاته محتاج مه کې او یا الله ته یا خدای پاک دغه لاچارو بېوسو او د دغه غریبانانو ته مددګار شي یا خدای پاک د ټولو بیمارانو د منګي اوبه دارو کې یا الله چا چې دا پیسې را لېږلي دي یو ځل بیا خدای پاک دا سوال کوم چې په دواړه جانه ولا عزتونه ورکړي په دواړه جانه ولا خوشحالي ورکړي موږ له دوا چل نه راځي خو یا الله ته په خپله دغه خلک یې چې چا څونه کومک کړی دی کوي ته ولا د خپلو خزانو نه ورکړي د خپلو خزانو نه ولا عزتونه مالونه او لوی لوی ترقۍ او کامیابۍ ورکړي اجازت غواړم یا الله ستا رضا مونږ ته نصیب کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا